امریکا وايي په افغانستان کې د داعش مشر د امرالله صالح پخوانی ګارد دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب مهاجر مشهور دی، پخوا د مخکني ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د لومړي معاونیت په چوکاټ کې امنیتي ګارد و. دغې ادارې د نوموړي کس یو کارت هم خپور کړی دی چې پکې د امرالله صالح ګارد غړی ښودل شوی. ثناء الله غفاري وړمه ورځ د امریکا متحده ایالاتو له لورې د دریو نور افغان داعشیانو په ملتیا د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې شامل او بندیزونه پرې ولګول شول. امریکا ویلي دي چې غفاري په 2020 کې د داعش د افغانستان برخې مشري په غاړه اخیستې ده. امرالله صالح بیا دې خبرې ته په غبرګون کې ویلي دي چې غفاري تر 2015 پورې د حقاني شبکې فعال غړی و او د همدې شبکې له لوري لارښوونه او ملاتړ کېده. د زیاته کړي چې غفاري انجینر دی او کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. د صالح په وینا ملي امنیت په شکردره کې د غفاري له ټولې کورنۍ سره مرکه کړې او هغه په افغانستان کې د داعشیانو عمومي مشر نه دی. ځینو نورو سرچینو ویلي دي چې غفاري د صالح د ځانګړي ګارد غړی و، خو د هغه د نږدې کسانو په وسیله د وسلې جواز ترلاسه کړی و. ویل شوي چې غفاري د کابل پولی تخنیک پوهنتون څخه فارغ شوی او 21 کاله عمر لري. سی بي اس ټلویزیون بیا ویلي دي چې داعش ډلې طالبانو په منځ کې هم نفوذ کړی، خو د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی دا خبرې نه مني. یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د غفاري په خپور شوي کار کې تورن جنرال عبدالستار قاسمي د لومړي معاونیت د محافظتي قطعې مشر ښودل شوی، په داسې حال کې چې نوموړی د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د مارشال دوستم د دندې پر مهال په دې دندې کې و. د سرچینې په حواله قاسمي په 1498 کې چې صالح د ولسمشر لومړی مرستیال و، په هر کې هیڅ مسؤلیت نه درلود.